نو ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو د ټیک ټاک لپاره یا هم د فیسبوک سټوري یا هم د واتساپ سټوري همدارنګه نورو سټوریانو لپاره نورو سوشل میډیا سټوریانو لپاره څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته ویډیو جوړه کړو لکه څرنګه چې دغه ویډیو ما جوړه کړې دغه ویډیو تاسو وګورئ ملګرو زه دغه ویډیو پلی کوم ملګرو ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته بالکل ښایسته ویډیو جوړه کړو هغه هم صرف او صرف په 3 یا 4 منټو کې نو ملګرو د ویډیو شروع کولو نه مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ در سره کېکاږئ تاسې د ویډیو په طرف ملګرو تاسو به اول د پلی سټور څخه دغه انشاټ راکې واسئ که چېرته در سره نه چې کله مو انشاټ راکې بس دغه انشاټ به راخلاص کړئ ملګرو چې کله مو راخلاص کړئ دلته به لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو بیا به راشئ ملګرو په دغه ویډیو باندې به کلیک کړئ چې کله مو په ویډیو باندې کلیک کړئ بیا به راشئ په دغه نیو باندې به کلیک کړئ چې کله مو په نیو باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به تاسو یو عکس راواخلئ ملګرو زه راځم دغه عکس راخلم چې کله مې عکس راواخیسته بیا دغه لاندې ټیک مار علامه ووهئ ملګرو چې کله مو دغه عکس چې دی داسې دې خوا ته لږ سکرول کړئ یعنې تاسو څومره ویډیو غواړئ چې جوړه کړئ هماغومره سکرول کړئ ملګرو چې کله مو سکرول کړئ بېرته بیا د اول سر ته راشئ چې کله اول سر ته راغلئ دغه به لږ را دې خوا کوئ دغلته به کراپ پیدا کړئ دغه چې کله مو دا پیدا کړه دلته به تاسو راشئ دغه به د ټیک ټاک هغه ته واړوئ چې کله مو واړوه ملګرو بیا به راشئ دلته دغه سټیکر برخې ته چې کله سټیکر برخې ته راغلئ را به شئ بیا به دا سټیکر باندې کلیک کړئ چې کله په سټیکر باندې کلیک کړئ دلته به د سټیکر برخې ته راشئ دلته به یو څو دانې PNG دغه هغه چې دی ما درته اچولي په ټلیګرام چینل کې دغه زموږ د ټلیګرام چینل لینک به یا به په ډسکرپشن کې یا به هم په لومړي یوټیوب چینل کې په لومړي کمنټ کې ملګرو چې کله مو دغه راواخیسته ملګرو دا به لږ داسې غټ کړئ بیا به راولئ د منځ کې به یې برابر کړئ یا هم لږ لاندې او بیا به دغه شیډو راواخلئ ملګرو همدارنګه ملګرو یو به دغه نه دې سره به نور زیات ډیزاینونه شیان هم درکړم خو زه په دغه ویډیو کې صرف په همدغې طریقو در سره چل ښیم بیا به راشئ ملګرو په دغه لاندې به کلیک کړئ دغسې دغه به چې دی ملګرو خپل هغه ته دا ویډیو چې څومره ده همدغومره به په دې سر باندې کلیک کړئ دغومره به یې سکرول کړئ ملګرو دغه ګورئ دا که اضافه شي څه پروا نه کوي ویډیو نه غټېږي خو دغه شی که غټ شو بیا ویډیو غټېږي ملګرو چې کله مو داسې کار وکړه ملګرو اوس به راشئ په دغه آیډیو باندې کلیک کړئ چې کله مو په آیډیو باندې کلیک کړه بیا به راشئ په موزیک باندې کلیک کړئ چې کله مو په موزیک باندې کلیک کړه دلته تاسو په دغه ځای کې درته وایي مای موزیک په دغه ځای کې خپل موزیک هم راخیستی شئ ملګرو چې هر څومره موزیک در سره یې هغه ټول راخیستی شئ په دغه ځای کې که نه تاسو د ویډیو په شکل کې هم یعنې لاړ به شئ دې ځای ته دلته به یوه ویډیو انتخاب کړئ مثلا زه دغه ویډیو انتخابوم ملګرو که نه همدې موزیک غواړم چې په دې ولګوم نو دلته مې دغه موزیک راواخیسته اډ مې کړو اوس راځم ملګرو په دغه ټیکسټ باندې کلیک کوم دلته راځم لږ هغه دغه ویډیو پلی کوم چې څرنګه ته ویډیو هماغه رقم ته به یې دلته لیکل کوو اوس راځئ ملګرو د لیکلو چل درته ښیم لږ انتظار شئ دا ویډیو پلی کوم چې څه رقم ته ویډیو همدا کوم ځای نه شروع کېږي هماغه ځای نه به موږ لیکل سټارټ کړو ملګرو دغه ځای کې اوس ګورئ ملګرو را به شئ په دا ټیکسټ باندې کلیک کړئ چې کله مو په ټیکسټ باندې کلیک کړه ملګرو لږ دغلته به چې دی لیکل وکړئ که نه ملګرو دغه لیکل چې دی زه کوم ملګرو لکه زه دغلته اوس دغه لیکل کوم ملګرو ګورئ ملګرو دغه مونږ ولیکه دلته تاسو راځئ په دې رنګونو برخه باندې کلیک کړئ دلته تاسو د خط رنګ هم بدلولی شئ سپین تور هر رقم ته اړولی شئ په دغه ځای کې شاته دویم خط یعنې دغسې هم ورکولی شئ لکه پاس خط ته ګورئ ملګرو یعنې غاړې سرې کولی هغه هم شئ خو زه دغه نه ورکوم په دې ځای کې تاسو شیډو ګلو هر څه ورکولی شئ ملګرو په دغه ځای کې تاسو د خط ډیزاین هغه کېږي ملګرو دغه خط ډیزاینونه دي څنګه کولی شو دغه خط ډیزاینونه کې بسو را به شئ په دغه شاپ باندې به کلیک کړئ په دغه نشان چې کله مو په دې کلیک کړه ملګرو را به شئ په دغه پاس انګلیسي هغه باندې به کلیک کوئ دلته به چې دی عربي ورته انتخاب کړئ چې عربي مو انتخاب کړئ یو بلا شیان درته راځي په دغه یوز باندې به کلیک کوئ دلته ګورئ دلته تاسو ته کیدای شي بند وښیي هلته یو ایډز درته راځي هغه به ګورئ نور تاسو سره ډاونلوډېږي ملګرو زه دلته خپل ډیزاین ورته انتخابوم یو دانه زه راځم دغه ډیزاین ورته انتخابوم بیا راځم په اوکې باندې کلیک کوم بیا به په دې کلیک کوئ ملګرو چې څومره ویډیو وي دا به هم دغسې کوئ همغې سر ته ځي بیا به دلته دغه واوره چې تر کوم ځای پورې دغه لیکل دي هغې نه بعد به نور لیکل کوو تر دغسې ملګرو دغه لیکل وه که نه اوس به راشئ په همدې خط باندې به کلیک کړئ دغه سپلټ ګورئ ملګرو دغه یو په دې به کلیک کړئ چې کله په دې کلیک کړئ بیا به راشئ په ایډیټ باندې کلیک اوس دا بېله برخه شو دې نه به دا خط ویران کړئ نور چې څه شی وو هغه به ولیکئ ګورئ ملګرو دغه مونږ ولیکل اوس ګورئ ملګرو کله تاسو په دې خط باندې کلیک کړئ ملګرو بیا دلته راشئ په ایډیټ باندې کلیک کړئ په دغه ځای کې تاسو د خط موشن هم بدلولی شئ چې کوم ډیزاین کې خط راشي ملګرو دا هم تاسو بدلولی شئ اوس ملګرو دلته ګورئ دلته موږ اضافي نومونه هم لیکلی شو لکه زه راځم ټیکسټ کې ورته لیکم چې عمر جان که نه دغه ورته لیکم ملګرو چې کله مو ورته ولیکه را به شئ دغه به ویډیو اخر ته ورسوئ چې کله مو ورسولو دا به لږ غټ کړئ د لاندې ځای کې به ورکوئ لکه دغه دې سره ډیزاین ښایسته کېږي ملګرو همدارنګه تاسو نور اضافي لیکل هم ورسره کولی شئ او دغه رقم ته ویډیو په ښایسته ډیزاین کې تاسو تېرولی شئ ملګرو لکه دې ته ګورئ ملګرو تاسو دې کې ډېر نور ډیزاینونه هم کولی شئ لکه ټیکسټ ته راشئ که نه دلته اوس ورته ګورئ ملګرو یو څو داسې ښایسته سټیکرې راواخلئ لکه زه دغه 3 دانې راخلم ملګرو او دا به لږ داسې وړې غوندې کوئ او دې چپ طرف ته به یې ولګوئ ملګرو دلته ګورئ ملګرو زه دا د ویډیو اخر ته رسوم دلته اوس ګورئ ملګرو دا هم ډېر سور کړئ ملګرو دغه رقم ته ویډیوګانې که چېرته خوښوئ نو زموږ چینل در سره لازمي سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ویډیو شور کړئ درسره تر څو هره نوې ویډیو کې تاسو پورې در ورسي نو په الله تعالی د خدای په امان